پاکستان بیا ثابته کړه چې د افغانانو دوست نشي کېدای او نه هم د افغانانو ګټه کتلی شي. پاکستان کې د سیلابونو وروسته له افغانستان څخه یې وغوښتل چې تازه سبزیجات د پاکستان ته راوړي او د همدې لپاره یې مالیه هم ورباندې معاف کړه. خو کله چې ضرورت پوره شو بیرته یې پر افغانانو ګوزار وکړ. د پاکستان لخوا د افغانستان پر وچې او تازه مېوې د 940 سلنې تعرفې د لګولو وروسته د دغه توکو بار سلګونه موټر د پاکستان له پولې کابل ته راوګرځېدل. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې له دغې پریکړې وروسته د دغو توکو واردات جمعه د وږي له 13 سلنه کم شوي. پاکستان کې د میوو د واردونکو په وینا د وارداتو له کموالي سره د هیواد په بازارونو کې د انګورو مڼو بیه لوړه شوې ده. پاکستان کې د میوو واردونکي شاهجهان ویلي چې د اضافي مالیو له لګولو سره د یو ټن انګورو بیه له 14,000 کلدارو څخه 55,000 او د 811 کلدارو او د مڼو بیه له 55,000 کلدارو څخه 114,000 او 959 کلدارو ته لوړه شوې ده. په دې لړ کې د افغانستان د میوو واردونکي د پاکستان په بازارونو کې د دغه توکو له خرابوالي اندېښمن دي. له دې مخکې هره ورځ 200 بارونکي موټر او کانټینره وچه او تازه میوه د تورخم له لارې پاکستان ته دننه کېده. دغه شمېر اوس مهال د نوو مالیو له لګولو سره نږدې 50 موټرو ته رسېدلی. د ویلو دا چې پاکستان کې له سختو سیلابونو او د دغه هیواد د حاصلاتو د یوې برخې له منځه تلو سره طالبانو په بیړنۍ توګه پاکستان ته د پیازو رومي صادرات پیل کړل.